خپله دغسې د دومره کیشو په ارمان یم د نر په ارمان یم چې یو نر ماته راشي په ما غږ وکړي چې لا روغ یې لا ژوندي هغه علم نه لرم. د یو ورور په ارمان ده، د یو زوی په ارمان ده، د یو پلار په ارمان ده چې دلته راشي د دروازه کې ودرېږي او په دې غږ وکړي چې مور خور لورې. دغه پکتیاوالې مور ټوله اسره دغه چیلۍ ده، دغه وزه ده، د دغه به شیدې څومره یم ټولې به یو په نیم چارک شیدې نه کوي. زه چې بل وخت راشي زه هګۍ درته ټولوم. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ د قمر ګرانو لیدونکو. هغه ورور چې د دوبۍ نه 15,000 افغانۍ رالېږلې وې هغه کې اوس پیسې پاتې دي. اوس مو مخکې توضیح کړه، تاسو مخکې ویډیوګانې لیدلې وې. راغلی یو فامیل دی کابل کې دی، ځینې ورونو موږ ته معرفي کړی و، یو سپین ږیری پلار یې و، هغه هم وفات شو. په کور کې ټولې سیاسرې پاتې دي. هغه یې خوراکي توکو ته ضرورت درلود، خوراکي توکي ورخلو ورځو، نور به هلته وګورو. نورې خبرې زه بیا تاسو سره نه کوم. اوس نه درته زموږ ویډیو چې ګورئ لایک به هم کوئ زموږ صفحه او شریکوئ به هم نورو ملګرو سره. دا ستاسو ټولو فرض جوړېږي، خصوصا هغه ملګري چې کومک نه کوي دغه خو کولی شي. نور موږ سره اوسئ، راځئ او تر اخره مو وڅارئ. ګرانو لیدونکو، لکه څنګه چې تاسو سره موږ موضوع شریکه کړې وه، موږ راغلو کابل قلعه شانان ساحه ده. شاوخوا چې زه د آبادیانو ګورم، د دې خلکو دا مصارف ګورم، د دې خلکو دا بنګلې زه ګورم، نو واقعا سړی خفه شي. که چېرته دې خلکو کې احساس وای داسې یو غریب فامیل د کور حالت موږ ګورو، خپل کور یې دایم نه بل چا ورته سپارلی چې په دې کې اوسه. اول باید خپل همسایګان سړی وګوري. نو طبیعي خبره ده چې الله به تاسو نه پوښتنه کوي چې خوا سره دا بنګلې تاسو وګورئ، دا بنګلې دې خوا سره او دې خوا ته ماشاءالله پاخه کورونه ښایسته ښایسته هر یو 3 چاته 4 چاته دا کورونه جوړ کړي دي، خو ترمنځ یې دا یو داغ دی. 4-5 خویندې دي، والد صاحب وفات و، سپین ږیری کور کې نارینه څوک نشته دي، دی دغه کانډر کې پراته دي. راځئ نورې نږدې ځای نه ګورو. راغلو اخر د دغه کونډې مورکۍ هغه بنګلې ته موږ راغلو. دغه بنګله ده چې دی پکې اوسېږي، دغه پنایي ده او دغه د دی هغه ژوند ځای دی. نو وحید خان راځه دننه لاړ شو. دغه کور دی. نو د کابل ژمی دلته به څنګه تیر شوي، دا خټې وګوره تقریبا داسې 500 متره لرې موږ موټر ودرو او هغه ځای کې دومره اوبه چې موږ راغلو، دې خو خټې دي. دا د دې هغه فلش سیستم هغه تشناب دی، دا د دې تشناب دی. راځو مور. السلام علیکم. راځه مور دلته کینو. نه مور موږ به بیرون ته کینو، کوټه کې نه کینو. دغه ځای کې یو کالی راوړه. هغه خوا سره تاسو که وینئ اوس هم کار پکې لګیا دی. تقریبا 4 چاته که 15 چاته تاکاو سره به 15 چاته بنګلۍ هغه جوړیږي. دا ځای ورته ښه ښکاري، خو دا نشي لیدلی دا خلک. خوا سره جومات جوړ دی، تقریبا منارې ولاړې دي. زما جومات زما د خدای کور دی، یو منزل جوړي، خام دی جوړي، خو زما د کونډې مور دی یتیمانو غم دی وخوړل شي، هغې نه دا ضرور دی. خدای ته د هغې د خپل کور آبادي نه د دې مور د دې مظلومې مور د کور آبادي ضرور ده. راځئ نور د مور سره خبرې کوو. مور
مور څه حال دی دغسې دومره کیشي بس نه لرم وروره سم چې دغه ازغي مزغي بوټي موټي وکړم یو وزه مې د هغې یوه پیاله شیدې خرڅې کړم هغې ته ګورو دغه وزه چې ولاړه ده دا باندې دا زما ده شیدې کوي هغه بیا خرڅوي هغه بیا خرڅوم یا 2 پیالې لا 3 پیالې لا 4 پیالې په هغې ځان ته خاوند دې چېرې دی مور خاوند مې مړ دی وروره نارینه اولاد دی نه نارینه اولاد نه لرم څو ماشومان دي 3 جنکۍ مې دي کور کې 4 نفره یو هېڅ شي په ارمان هېڅ شي نه لرو مور دا شاوخوا د بنګلې دي زه وینم 3 منزله 4 منزله نو دا خو تاسو ویني که نه ویني سترګې باندې پردې دي خو په سترګې پردې دي وروره که نه موږ څوک څه کوي خلک خبرې راپسې کوي دغلته د شرمه ناست یم که څوک یو 2 روپۍ هغه راسره وکوي که ګنې هم نشته دغه یو پیاله شیدې خرڅې کړم دغې ته ناست یم دغسې پردي د سوال کوټو کې ناست یم چې نن راته چې وځم وځو به په خلو پلو مې ځان ته جوړي تا نه لرګې راغستې بل نه په سوال لرګې دا ته ابادي خپله ځان ته خپله دا مې خپله کړې ده او ځمکه د بل چا ده اوس وایي چې وځه وځو به زیتي دي بس دغسې اریانه ناست یم د خدای هیلې ته 3 لورګانې د پر غاړه دي او هغه هم په کور ناست نارینه اولاد هم نشته خاوند هم نشته خپلو خپلوانو ټولو لاس درنه اخیستی ټول رانه لاس اخیستی دی څو کلمه هم راته نه تېرې چې ودرېږه ما سره 5 روپۍ کې لا کومک وکړي لا مې پوښتنه وکړي لا روغ لا ناروغ هغه نشته وروره هله خدای لیده ناست دی د خپل حیاته ګورو چې خدای بې پردې مه کړي نار دې خیر کړي خو بې پردې سخته ده چې توره کافر یم خدای بې پردې مه کړي ټوله شپه د ډاره خوب نه راځي په ویښه شپه تېره کړم د ډېرې ګورخونې نه جګه شم زه یم خدای څوک به څه شي وار راته راوکړي جنکۍ مې دي ځان ته ښځه یم وخته څوک به راته راواوړي په ډار او په بین شپه تېره کړم یتې مې د ګورخونې نه په سر در شي چاته په سوال خپل حیاته ګورم چې تر څو بې پردې نه شم که نهاره او که ولږی او که تونده وي هغه هم دلته تېروم خدای ته صبر کوم دا هغه جملې دي چې د درد ډکې جملې دي او دغه جملې د مور د خولې نه د هغې سترګو سره اوښکې هم را روانې دي او واقعا سختې جملې دي او الله دې اسانه کړي ورته خپله دغسې دومره کیشي په ارمان یم د نر په ارمان یم چې یو نر ماته راشي په ما غږ وکړي چې لا روغ یې لا ژوندي هغه علم نه لرم د یو ورور په ارمان ده د یو زوی په ارمان ده د یو پلار په ارمان ده چې دلته راشي د دروازه کې ودرېږي او په دې غږ وکړي چې مور خور لورې موږ تاسو ته دغه مرسته راوړې دغه کومک مو در سره راوړی په دې باندې ګزاره وکړئ مور سره چې څه مو د وس کېږي کومک ورسره وکړئ او په هره برخه کې چې غواړئ کومک ورسره وکړئ څوک ورته نغدې رالېږي موږ ته یې ووایي چې دا ورته نغدې ورکړو دغه اندازه څوک ورته خوراکي مواد غواړي هغه ور ولېږئ چې څه مو د وس قمر ته راواستوئ او مشخصې کړي چې دغه مور ته دغه شی تاسو واخلئ نو انشاءالله بل دفعه چې موږ راځو د مور به دغه جګرخونې خبرې موږ نه اورو دغه د سوق خبرې به نور موږ نه اورو او غواړو چې همیش دا مور خوشحاله وي نو که څوک هم غواړي چې دې مور سره مرسته وکړي د فامیل سره مرسته وکړي آنلاین لینک درته ښکاري په هغه کې ځانونه راجستر کړي څومره مو چې د وس وي البته مشخصې کړي چې دا دغه فامیل لپاره او که څوک غواړي چې دغسې مرسته راواستوي وټساپ نمبر ته ښکاري قمر سره رابطه وکړي او موږ غواړو چې دې مور سره موږ مرسته وکړو تاسو په واسطه باندې دغه پکتیاوالې مور ټوله اسره دغه چیلۍ ده دغه وزه ده د دغه به شیدې څومره یم ټولې به یو په نیم چارک شیدې نه کوي فقط دغه ته دی ناست وي او الله د دغه نه یو مړی ورته پیدا کوي دغه مورکۍ د پکتیا د خصوصا زما غږ په پکتیاوالو ورونو باندې دی چون د دې په ټولو افغانانو باندې په ټولو مسلمانانو حق دی خو زه دا دې لپاره وایم چې ځینې ورونه غافلګیره دي فقط ویډیو وګورئ کلیک کې پیبه راځي خو چې څومره درد د دې مور په دې وینا کې دی تاسو واورېدل په الله اعتبار وکړئ چې دا چې احساس څوک ولري د هغه په مازغو کې د دې خبرې کار کوي مور موږ سره به لاړه شي
همور تا څه وختل تا ویل څه خوراکي توکي چې راته راکړي چې ګزاره مې وشي چیرې چې شم کومه کې کو روپۍ کو خوراکي توکي سم چې د اوبو په ارمان یې مروره خوشحاله به شي چې درته نه مور زموږ مور ما د زوی بچی راځه راځه ما د زوی بچی خپل زامن نه لرم تاسو د خپل ارمانونو کې چې چا له واده یې مورې خمور دغه دې وریجې دې شولهیي لنګې سوجي د بوره ده دا د صابونو مالګه شو دا د مور بیا سره لوبیا شوه د شي یو نور په ارمان چې زما کور ته راشي ولا مور کوم دا د مور پوډر شو دا د چای هغه شو مورې می شوې زه خدای دې شوله چې په کوم ځای کې ته ژوندېږي دا زه مور ته لږ دی خوش خمور میاشت لپاره دې بس دي کافي کېږي انشاءالله ډېر نه مور زما مورې ما مورې مورې ښه میاشت لپاره دې کافي کېږي مورې ښه مور چې مې را سره ونه کړ راځي سات مې درته ونه الله دې راته آباد لره فقط انشاءالله موږ به کوشش کوو زه چې بل وخت راشي زه هګۍ درته ټولوم د چرګ مورې الله دې خیر درکړي نو خو مې بس نشته الله دې آباد لره یو دوا به راته کوم چې وایي شوله نو تاسو دې خدای آباد کړي سره د دغې ورورانې خیر اوسي عزتمنه شي